د غونډې ویناوالو خوښي څرګندوله چې د اسلامي امارت بیا ځلې واکمنېدا راهیسې هیواد کې د ښوونې او روزنې سکتور پرمختیا او پراختیا موندلې او هیله څرګنده کړه چې نوی تعلیمي کال به د لا زیاتو بریاوو سره مل وي. دوی زیاتوله د دیني او عصري دواړو علومو زده کړې ته اړتیا ده او اسلامي امارت د معارف متوازن او هر اړخیز پرمختګ په پار جدي اقدامات ترسره کړي. ویناوالو زیاتوله زده کوونکي د ښوونکو په اختیار کې یو مهم امانت دی او سپارښتنې وکړه چې اماراتي ښوونځي هم باید د خصوصي هغو په شان له لوړ کیفیت مجهز تدریسي بهیر او عالي امکاناتو څخه برخمن شي. دغه غټه سرمایه دا اصولي په توګه پروس کې درکړي دي. نو په کوم ډول کې ته دغه نمونوګانې استفاده وکړي دا مشوره شوې دی چې کوم دولتي رسوي په دې کې یو څلور چې سمه خوري نوسه کوي. دغه دور چې مخکې پروتې شوی دی ته ورته متوجه شوی په کور چې دغه نور هم ختم کړي دغه د دولتي رسوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي په پلان کې د سږ کال 22,000 هغه نوي شاګردان چې د ښوونځي د پیل عمر او شرایط یې پوره کړي وي د ښوونځیو په دروازو قدمونه کېږدي. دوی هیله څرګندوي د نوي ښوونیز کال په پیلېدو سره به د ډیری دولتي مکاتبو لپاره د ودانیو د نه شتون ستونزه هم حل شي. 115 به امارتي ښوونځي تعمیر نه لري چې د تعمیر ستونزې موږ هم تر مشرونو او تر وزارت مقام رسولي دي. انشاءالله په راتلونکي کې به په تدریجي ډول سره ورو په ورو حل کیږي او د دې ترڅنګ هغه امارتي ښوونځي چې ترمیم ته ضرورت لري په ساګ کال 1402 کال کې اکثره ترمیم شوي دي چې زموږ راتلونکي کال د پرمختګونو نوښتونو او د همدا ډول د تدریسي چاپیریال د ساتنې لپاره نوښتګر واوسي. الحمدلله د اټکل له مخې خو سږ کال 2000 شاوخوا نوي جذب زده کوونکي موږ ښوونځیو ته په امارتي ښوونځیو کې جذب وو. همدا ډول په خصوصي ښوونځیو کې د اټکل له مخې 8000 شاوخوا زده کوونکو جذب به انشاءالله ترسره کیږي. اخوا د دولتي او خصوصي ښوونځیو ګڼ شمېر زده کوونکي د دې ورځې هرکلی کوي او زیاتوي هیله مند چې د زده کړو معیار یې عالي درسي میتود یې پیاوړی او د استادانو شمېر یې د پام وړ زیات شي. منظم تقسیم اوقات همداسې منظم پلانونه ولري تر څو دغه کال یې په ښه شان سره پیل شي او په ښه شان سره پای ته ورسېږي. دوی باید د زده کوونکو لپاره کتابونه پوره کړي او دوی د مکتب نظارت وکړي. غوښتنه مې همدا ده چې په راتلونکي کلونو کې هم همداسې خپلې مرستې او خپلې کړنې جاري او سري وساتي. موږ څه غوښتنه کوو چې په لومړي سر کې دوی کتابونه توزیع کړي او بل باید دوی د درسونو څخه ښه او کافي نظارت وکړي. د یادونې ده چې د ټول خوست په کچه 301 امارتي او 140 فعال خصوصي ښوونځي شتون لري چې لکونه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.